دیو زنانه ته پوس کړی د غینه بعد وی زما یو ماشوم ځای شوی دی چې هغه د 2 میاشتو نو آیا دا ماشوم به د قیامت په ورځ زمونږ دپاره سفارش کوي او که نه الجواب حدیث کی دا ثابت تی صحیح حدیث تی صحیح بخاری صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما سلوی خورزی دا ماشوم دا نطفی په شکل کی بیا سلوی خورزی دا وینی بیا سلوی خورزی دا سشی وخی ثم يبعث الله ملكا بیا اللہ پا ملائکو کی او ملک راولی گی او پا دکی بیا روح واچولیش نسمر وقت بعد پا ماشون کی روح چولیش سلویق سو میشتی شو سلور میشتی شو نو دا خبر یاد ساتی آغا حمل او آغا بچه چه آغا دا 2 میاشتو دی پا دکی روح ندا چولی شوی نو دا انسان ندا دا انسان دی کنه دی ندا انسان بلکه دا دا غوخی و ٹکڑه دا نو دا دی دا پارا آغا دا دی غوخی دا ٹکڑه دا پارا آغا احکام نسابتی کم چی دا ما شمانانو دا پارا دی نو ځکه موږ دلته دا نشو ویلی چې دا د غوښې دا ټوکړه به د قیامت په ورځ د مور پلار سفارش کوي خو د دې دا مطلب نه دی چې الله به دې زنانه له بالکل اجر نه ورکوي کومه زنانه چې داسې ماشومې ځایع شي دې تکلیف تېر کړی او دا صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي الله ورله د هغې اجر ورکوي الذين اذا اصابتهم مصيبه اخر کی مصیبت پر راشي الله دوی له اجر ورکړي خو چې صبر وکړي دا مصیبت ته چې یو زنانه ماشوم په دې عمر کې ځای شي دا یو مصیبت ته خو په شرط دی چې زنانه صبر وکړي او د الله نه اجر وغواړي والله اعلم